احمدمسعود ویل له طالبانو سره خبرو ته هیله مند یم. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمدمسعود ویلي دي زه غواړم چې له طالبانو سره خبرې پیل کړم او یوې نتیجې ته هم باید موږ ورسیږو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د مخالفې وسلوالې ډلې مشر احمدمسعود وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره په سوله ییزه خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نه شوه نو دی به جګړې ته لا زور وکړي او جګړې ته هم چمتو دی. احمدمسعود چې د پخواني جهادي قومندان احمدشاه مسعود زوی دی، په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز سره یو تلیفوني خبرې هم کړې دي. دی وایي زه په خپل مرکز او پنجشیر دره کې په خپل پناه ځای کې زما کسان ټول هملته دي. احمدمسعود ویل چې په تېرو څو ورځو کې د بغلان ولایت د 3 ولسوالیو له جګړې څخه هم خبر شوی دی. احمدمسعود ویلي چې زه به نوره جګړې ته هم دوام ورکړم که د خبرو له لارې زموږ مشکلونه حل نشي. احمدمسعود ویل چې په تېرو څو ورځو کې ډېر جګړې کړې دي او غواړي چې په دې څو ورځو کې له طالبانو سره هم خبرې پیل کړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې په افغانستان کې هیڅ جبهه شتون نه لري، کومه چې ټوله ختمه شوې ده او هیڅ جګړه اوس په افغانستان کې نشته دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.